نن ورځې په درس کې موږ د هوم منیو وایو. د هوم منیو کار دا دی چې موږ تاسې څه رقم کولی شو چې ټکسټ ولیکو او څه رقم کولی شو چې په ټکسټ کې ایډیټ راولو، یا کم خط چې موږ لیکلی دی هغه ایډیټ یې کړو، یا د خط ډول واړوو، یا مثلا غټ یا کوچنی کړو، یا مثلا رنګ ورکړو، یا مثلا د صفحې په منځ کې راولو، په راسته طرف کې راولو یا په چپه طرف کې. د ټولو دپاره موږ تاسې د هوم ټاب څخه استفاده کوو. د هوم ټاب کې یا په دا هوم ټاب کې یو د پیسټ اپشن دی، د کټ اپشن دی، د کاپي اپشن دی. دغه درې اپشن دا اوس غیر فعاله دي. غیر فعاله په دې خاطر باندې اول د واره موږ تاسې باید چې یو ټکسټ ولرو. صحیح دی، دا ټکسټ زه لرمه، زه اوس غواړم چې دغه ټکسټ د دې ځای څخه کاپي کړمه. کاپي څخه هدف دا دی چې د دې دغه اصلي پر دې ځای باندې پاتې وي، دغه اوس چې دی په دې ساحه کې، او زه غواړم چې د دغه یو کاپي مثلا اول د واره زه راځم دا سلیکټوم، که رایټ کلیک پر وکړم هم کاپي ته ځم، کاپي کولی شم، که چیرې ودې ته راسم هم کاپي کولی شم، او که چیرې کنټرول سی ووهم هم کاپي کولی شم. د کاپي دپاره موږ تاسې کولی شو چې د درو لارو څخه استفاده وکړو. یا به غواړو چې رایټ کلیک پر وکړو دلته کاپي پر وو، یا کولی شو چې د دې ځای څخه کاپي کړو، او یا هم د کنټرول سی څخه استفاده وکړو چې دغه برخه د ډاکومنټ چې ده دا مثلا زه غواړم چې په دې برخه کې هم ولرم، کولی شم چې رایټ کلیک پر وکړم، په دې ځای کې دغه پیسټ اپشن چې دی د دې لارې څخه هم کولی شم چې پیسټ یې کړم، یا کولی شم چې راسم و دې ځای ته په دې ځای کې هم کولی شم چې پیسټ یې کړم، او یا هم کولی شم چې د کنټرول سی د لارې کنټرول وی د لارې څخه دا پیسټ کړم. د کنټرول وی هم استفاده کولی شو، که رایټ کلیک وکړو هم کولی شو چې پیسټ وکړو، او که چیرې خپله ډایرکټ د پیسټ اپشن ته ورسو هم کولی شو چې پیسټ یې کړو. ورپسې د دې څخه وروسته بله برخه چې ده هغه د کټ په نامه باندې ده. کله چې ټکسټ نه وي سلیکټ شوی تر هغه وخته پورې کټ او کاپي چې ده دا غیر فعاله دي. موږ به یو دفعه یا یو وارې به دا ټکسټ به سلیکټوو، کله چې مو سلیکټ کړئ مثلا که چیرې زه کټ پر ووامه، د کټ څخه هدف دا دی چې د دې ځای څخه یې ایسته کړه پر کوم ځای باندې چې زما خوښه ده، مثلا زه غواړم چې د دې ډاکومنټ په دې برخه کې پیسټ کړم، نو یا کنټرول وی پر ووامه او یا هم رایټ کلیک پر کوم راځم و دې ته په دې ځای کې دی پیسټ شو. یا د کاپي دپاره موږ کنټرول سی استعمالوو، د کټ دپاره کنټرول ایکس استعمالوو، او د پیسټ دپاره کنټرول وی استعمالوو. صحیح دی. ورپسې پیسټ چې دی پیسټ ځینې نور اپشنونه هم لري. مثلا زه راځم په دې ځای کې غواړم د اکسل یو فایل مثلا زه لرم، دا م اکسل، په دې فایل کې مثلا 1 2 3 4 5 6 مثلا دغه عدد دی، یا دا ټیبل دی، دا زه غواړم چې کاپي کړم، د دې ځای څخه کاپي کړم، نو کنټرول سی پر ووهم او یا هم د دې څخه استفاده کوم. صحیح دی. راځم و ورډ ته، په ورډ کې اوس چیرې دا کلیک کړم څو اپشنه نور هم خلاص وله. زه غواړم چې پر کوم ځای باندې پیسټ کړم، اول هغه ساحه سلیکټوم، غواړم په دې ساحه کې پیسټ کړم د خپل دغه عدد چې ما د اکسل څخه راخیستی دي. که چیرې دغه اوله ساحه کلیک کړم دی فقط ماته عدد پیسټوي. عدد چې مې پیسټ کړل عینا دا رقم عدد دی لکه ما چې دلې په دغه ځای کې لیکلي. کولی شو چې مثلا دغه پکښې کې راولو، تغییر و تبدیل پکښې کې راولو. صحیح دی. پر دې رقم باندې، او یا هم کولی شم چې د دې څخه استفاده وکړم. ښه، دا به یو وار کنټرول زیډ کړم. کنټرول زیډ د دې لپاره استفاده کېږي کوم عمل چې تا دا اوس د سی سر ته ورسوي هغه بیرته غواړي چې انډو یې کړې، یا غواړي چې مثلا هغه عمل د سر ته نه رسېږي. ما اوس پیسټ وکړئ، بیرته مې کنټرول زیډ پر ووایي، هغه مې بیرته د منځه یوړئ. نو راځم مثلا پر دې باندې کلیک کوم، په دې باندې ماته د ټیبل په شکل باندې پیسټوي، یعنې زه چې دا کلیک کوم عینا ټیبل دی. صحیح دی. ورپسې بیرته کنټرول زیډ وامه، کولی شم چې د دې لارې څخه راسم، دا هم بیرته هغه عدد شول، خو فرق یې دا دی چې په دې ځای کې که چیرې زه تغییر و تبدیل راولم په ټوله ډیټا کې راځي، په هغه ځای کې زه د یوه عدد سره تغییر و تبدیل راوستلی شم. کنټرول یعنې زه چې کله دلته غواړم چې ایډیټ وکړم دی دا ټوله ډیټا دا دی سلیکټوي. صحیح دی. په دې ځای کې موږ کولی شو چې کوچنی کړو، او یا هم کولی شو چې دغه دا ساحه یې ور پراخه کړو. بیرته کنټرول زیډ وامه،
دا د منځه وړم راځم به پیسټ ته دا اپشن دا هم د ټیبل شکل دی په دې ځای کې کولی شو چې مثلا عینا دا رقم دی چې په ټوله کې تغییر راځي بیرته ټوله سلیکټېږي یا کنټرول زیډ پر وامه دا هم کنټرول زیډ یا راځم مثلا دا ساحه انتخابوم په دې ځای کې هم دا د اکسل هغه ټیبل یې دغه کوي مکمل ټیبل دایره دی د دې ځای څخه اوس بیا تر ایډیټ په یوه خانه کې نسې کولی صحیح دی په ټوله فایل کې یا په ټوله دغه ساحه کې تغییر راځي ورپسې د دې څخه وروسته کولی شئ چې پر دې شکل باندې دغه کوي مثلا دا دوه پر ځای باندې 12 کوي د دې پر ځای باندې مثلا 21 کوي هر دغه چې مو خوښ وي هغه کولی شئ چې انتخاب یې کوي نو د پیسټ اپشنونه د دې لپاره استعمالیږي چې موږ تاسې د یو ځای څخه یا خط کاپي کو یا یو شی کاپي کو یا کټ کو په بل ځای کې پیسټ کو صحیح دی ورپسې د دې څخه وروسته فارمټ پینټر دی فارمټ پینټر مثلا دغه یو سی وي ده یا مثلا کور لیټر دی یا یو بل شی دی دا ما د یو چا څخه اخیستی دی د خپل د کور لیټر مثلا دا ساحه به یې زه پاکه کړمه چې معلوم سي دغه نفر چې ماته دا کور لیټر راکړی دی د دې کور لیټر د خط شکل یې پر دې رقم باندې دی اندازه یې مثلا دونې ده بولډ دی او ایټالیک دی دا یې ماته راکړی دی مثلا زه غواړم چې بل خط بیرته عینا دغه رقم باندې ولیکمه مثلا دغه اپشنونه ټوله نه دي فعاله مثال زما په کمپیوټر کې مثلا نه دي فعاله بیرته دا راولمه و 11 راولمه په دې ځای کې چې زه خط لیکم مثلا دغه اپشنونه چې دا ما اوس ډیسیبل کړه دا نه دي پکې کې فعاله زه مثلا راځم دلته په دې ځای کې خط لیکم زه غواړم چې دغه اوسنی خط چې ما لیکلی دی د دې ډول او سټایل عینا دا رقم کم لکه دغه چې دی نو د دې لپاره راځم اول د واره دا سټایل سلیکټومه دا چې مې سلیکټ کړي راځم و فارمټ پینټر ته پر دې چې مې کلیک وکړي راځم دا ساحه پر دې باندې دغه کومه کشوم د دې خط ډول عینا دا رقم شو لکه مخکنی خط دا که چیرې تاسو ته د هغه خط هغه ډول یې نه وي درته معلوم صحیح دی نو د دې لپاره موږ د فارمټ پینټر څخه استفاده کوو د دې څخه وروسته بله ساحه چې ده په دې ځای کې کلیپ بورډ په نامه باندې یادېږي کلیپ بورډ په تاسو کې دروسته پر چا استعمال کړی دی یو نفر دی دا نور نه دی استعمال کړی کلیپ بورډ کلیپ بورډ څخه هدف دا دی چې مثلا زه راځم په دې ځای کې دغه 15 پاراګراف لرم مثال دا 15 پاراګراف دا رقم دی چې مثلا غیر منظم دی مثلا دا دریم دی سی ورپسې دا مو دوهم پاراګراف دی دا مو مثلا 15 پاراګراف دی دا مو مثلا اول پاراګراف دی او دا مو هم مثلا څلورم پاراګراف دی دا 15 پاراګراف لرو زه غواړم چې دا منظم یې کړم یا په منظم شکل باندې د څو څخه تر څو پورې نوشته سي د اول څخه تر 15 پورې نوشته سي کلیپ بورډ تاسو ته اجازه درکوي چې په یو وخت کې ملټیپل کاپیز وکړئ دغه سوال ستاسو په پری ټیسټ کې هم و صحیح دی نو مثلا راځم دا ساحه سلیکټوم که چیرې زه کټ پر ووامه دی د دغه ځای څخه کټوي راوړي یې په دې ځای کې پیسټوي مثلا دا کټ پر ووامه راځم دا کټومه راځم مثلا دا ساحه کټومه ورپسې راځم مثلا دا ساحه کټوم ورپسې دا ساحه کټوم صحیح سو اوس غواړم چې زه باید اول راولم په دې ځای کې فقط پیسټ پر کلیک کوم دی اول رالی ورپسې دا مو دوهم دی کولی شم چې دوهم راولم ورپسې دا مو دریم دی کولی شم چې دریم راولم ورپسې دا مو مثلا څلورم دی فقط ما ځکه کلیک پر وکړي هغه هم راځي صحیح دی او دا مو هم پنځم دی کولی شم چې پنځم راولم نو ملټیپل کاپیانې موږ کولی شو چې د کلیپ بورډ د لارې څخه وکړو یا څو دانې کاپیانې صحیح دی څوک مشکل پکې لري په دې ځای کې که چیرې کاپي کو هم دلې راځي مثلا دا زه بیرته کلیروم دا ساحه راځم مثلا دا ساحه مې دغه کړله سلیکټ کړله دا کاپي کوم دا هم دلته راغلی ورپسې دا ساحه مې سلیکټ کړله دا مثلا کاپي کومه دا هم دلته راځي دغسې په ترتیب سره هر یو چې زه غواړم خو ما کټ په دې خاطر باندې استعمال کوي چې زه غواړم چې د اولې صفحې څخه لرې سي په دې خاطر باندې ما د کټ څخه استفاده وکړله پیسټ آل چې دی پیسټ آل دا معنی چې یعنې ټوله پیسټ کړم مثلا پر دې ځای باندې زه غواړم چې بیرته پیسټ آل کلیک کړم دی دواړه پیسټېدلې او پیسټ دلته په دې ځای کې بیا په ترتیب سره پیسټولی سو او کلیر آل چې دی دغه هر څه چې دی په کلیپ بورډ کې هغه دی کلیروي د منځه یې وړي صحیح سو
بله په یوه پیره باندې هم کاپي کېږي چې ته غواړې چې دا ټوله کاپي کړې دلته پر دې ځای باندې کلیک وکړې دی ټوله راځي صحیح دی یعنې هغه په تاسو پورې مربوط دی یوازې هغه ساحه دی راولي چې هغه تاسو سلیکټ کړې ده ما چې تاسو ته وویله ما اول د واره مثلا یوه ساحه ما فقط سلیکټوله ساحه چې مې سلیکټ کړله دلته زه کاپي پر وم دی هغه ساحه راولي مګر که چیرې تا ټوله پاراګراف سلیکټ کړي ټوله پاراګراف نه مثلا لس صفحې دي لس سره صفحې دي سلیکټ کړې مثلا زه پر دې باندې ډیلیټ وامه دا به هم کلیر کړم راځم مثلا په دې ځای کې زه غواړم چې دغه ور واچوم دیم رند زه غواړم چې 100 پاراګراف ور واچوم 100 پاراګراف تقریبا 10 ورکې کېږي یا 10 مخه کېږي په دې ځای کې بیا اوس وښیي دا اوس نه مخه شو دا دغه دا ډاکومنټ که چیرې زه راسم پر کلیپ بورډ باندې کلیک وکړم او په دې ساحه کې ټوله سلیکټ کړم ټوله چې مې سلیکټ کړي یا کاپي کړم یا کټ کړم دی ټوله راځي دلته په دې ځای کې ثبت شو در سره تاسو کولی شئ چې په دې ځای کې نور ډیټا ور واچوئ وروسته بیا په اخر کې پیسټ کړئ یا په سر کې پیسټ کړئ په هر ځای کې چې مونیت وي نو دا د کلیپ بورډ وظیفه شوله دا مې بیرته هغه خط مې بیرته د لیک پیسټ کړئ دا ساحه چې ده په دې ساحه کې موږ تاسو کولی شو چې د خط ډول انتخاب کړو د خط ډول انتخابېدل مثلا دا معنی کومه ساحه چې موږ سلیکټ کړله دا یوازې پر دغه ساحه باندې پر دا سلیکټ شوې ساحه باندې دی دغه کې تطبیقوي مثلا دا خط او دا خط فرق سره کوي دا د خط ډول دی صحیح دی یا مثلا راځم پر دې شکل باندې دغه کوم دا دواړه خطونه فرق سره کوي خو دا په تاسو پورې مربوط ده چې مثلا کنټرول ای ووی یا ټوله سلیکټ کړئ د هغه دپاره کولی شئ چې بیا پر ټوله کې تغییر و تبدیل راولئ ټوله ډاکومنټس کې په دې ځای کې کولی شئ چې د خط سایز ډیر کړئ یا ډیر کړئ او یا هم مثلا 14 یا مثلا هر څو چې مې خوښ وي کولی شئ چې د دې لارې څخه استفاده ځینې وکړئ یا کولی شئ چې د دې لارې څخه غټ کړئ او دا هم بیرته کولی شئ چې د خط سایز کوچنی کړئ په دې ځای کې معلومیږي فرق یاوه نو دا د خط ایډیټ و یا ټکسټ ایډیټینګ دی ورپسې د دې څخه وروسته په دې ساحه کې دا سنټنس کې څخه هدف دا دی که چیرې تا کومه ساحه سلیکټ کړې ده مثلا دا ساحه زه سلیکټوم یو څه باید د خط ډول ورغټ کړم چې معلوم سي اوس که چیرې زه دا انتخاب کړم لوور کیس یې کړم د ده ټوله تورې لوور کیس وله یا په کوچنۍ ای بي سي باندې سوله ورپسې که راسم مثلا دغه ساحه سلیکټ کړم اپر کیس یې کړم ټوله تورې په غټ دغه باندې سوله غټه ای بي سي باندې سوله ورپسې راځم مثلا په کپیټلایز ایچ ورډ باندې کوم کپیټلایز ایچ ورډ دا معنی چې د هر لغات اول توری باید چې غټ وي د ویډیو اول توری غټ دی د پروواید اول توری غټ دی ای غټه ده پاورفول غټ دی د وی اول توری غټ دی د ټو اول توری غټ دی دغه په ترتیب سره در اخره پورې صحیح دی او یا هم کولی شئ چې د سنټنس په شکل باندې ولیکئ چې په جمله کې څه رقم باید ولیکل سي نو په جمله کې خو دا رقم لیکل کېږي چې د جملې اول توری غټ دی ځینې ځایونه که چیرې مثلا آیو هی و شي استعمال شوی وي مثلا هغه غټ راولي هغه دی خپله دغه کوي خپله یې جوړوي یا د جملې په شکل باندې درته جوړوي صحیح دی نو په دې ځای کولی شو چې دا عملیات سرته ورسوو ورپسې دا ساحه چې د کلیر آل فارمټینګ کلیر آل فارمټینګ څخه هدف دا دی یعنی کم تغییر مثلا مثال دا ساحه ده په دې ځای کې زه غواړم چې د دې سایز مثلا 14 کمه صحیح دی دا بولډ کمه دا ایټالیک کمه بیرته دا پروان بیرته خپل اصلي حالت ته ځي هر فارمټ چې تا پر استعمال کړی دی کولی شئ چې بیرته خپل اصلي حالت ته بوځئ نو د هغه لپاره موږ تاسې د کلیر فارمټینګ څخه استفاده کوو کلیر فارمټینګ پر کوم ځای باندې زه غواړم تطبیق کړم اول هغه ساحه باید چې زه سلیکټ کړم صحیح دی نو د دې لپاره موږ د کلیر فارمټینګ څخه استفاده کوو ورپسې دا ساحه چې ده دا خو بولډ موږ غواړو چې مثلا دغه د خط ډول نه دی ډبل نوشته سي صحیح دی نو د بولډ څخه استفاده کوو ځینې کسان په قلم باندې کوم لیدلی په قلم باندې کوش خط کاږي ایټالیک په شکل باندې هغه خط سو دغه خط دا هغه خط ایټالیک چې موږ سلیکټ کړی دی دغه د ستاسو په یاد هر عمل چې اجرا کوئ
په ایډیټ کې تاسو باید ایډیټ چې پر هر ځای باندې اجرا کوئ هغه ساحه باید سلیکټ کړئ. اوس ما په دې ټوله ډاکومنټ کې دغه د سر پاراګراف یې ما سلیکټ کړی دی، نو په دې خاطر باندې دغه عملیه پر اجرا کېږي. ورپسې غواړم چې انډرلاین یې کړم، لاندې لین ورته کش سي، او یا هم څه رقم لین ورته کش سي، هغه لین دلته په دې ځای کې انتخابومه، کولی شم چې مثلا هغه لین ورته راولم. ورپسې د دې څخه وروسته مثلا دا ساحه ده، دغه پاراګراف مثال دا ډاکومنټ تاسو ته یو چا درکړی دی، دا خط یې معلومیږي که نه معلومیږي، یو څه به یې غټ کړمه. دا پاراګراف تاسو ته یو چا درکړی دی چې وایي دا وګوره، صحیح دی؟ که چیرې ته ګورې مثلا په دا ټوله دغه کې په ټوله پاراګراف کې مثال دغه پروډیوسډ ته وایي چې دا دې غلط استعمال کړی دی، مثال چې پروډیوس باید نسی استعمال. د دې لپاره موږ تاسو کولی شو چې دا دغه وکړو، بیرته چې زه هغه ته ورسوم هغه به پوهېږي په دې باندې چې دا پروډیوس ما غلط استعمال کړی دی. نو کولی شم چې پر دې رقم باندې استفاده ځینې وکړم. دا یوازې غلط او صحیح دپاره نه دی، کولی شئ چې په نور ځایو کې هم استفاده ځینې وکړئ چې ستاسو ته خوښ وړي او د دې سره تطبیق سر ورسره وکړي په اصطلاح باندې، صحیح دی؟ ورپسې د دې څخه وروسته مثلا د انجینرۍ پوهنځي شاګردان یا د اقتصاد پوهنځي شاګردان چې مثلا غواړي چې دغه جوړې کړي، معادلې جوړې کړي، خپل د خوښې مربوط معادله جوړه کړي. مثلا اکس که چیرې زه غواړم چې اکس ته قاعده ورکړم، کولی شم چې په دې ځای کې اکس په قاعده د 2 باندې ولیکم، یا مثلا اکس په قاعده د 5 باندې ولیکم، کولی شي چې پر دې شکل باندې. بیا مثلا بیرته دغه ساحه ان چې کومه، بیا مثلا مثال جمع لیکمه، صحیح دی؟ وای لیکمه، وای په قاعده مثلا مثال د 4. پر دې رقم باندې تاسو کولی شئ چې فورمولې جوړې کړئ یا معادلات ولیکئ. دا د قاعدې دپاره موږ تاسو استفاده کوو، او دا بل بخش چې دی دا بیا د طاقت دپاره استفاده کوو یا د توان دپاره. مثلا اکس په توان د 2 یا په توان د 9 یا په توان د هر څو چې څه خوښ وي، کولی شئ چې هغه انتخاب کړئ. اوس و دې ته که چیرې زه انټر ورکړم، انټر ووامه، زه بیرته 8 ووامه، دا 8 چې دی دا په توان کې راځي، په دې خاطر باندې په توان کې راځي چې دا ما دلته دا نه ان سلیکټ کړی. اوس بیرته که چیرې زه 8 ووامه، ښه راځم مثلا پر دې باندې کلیک کوم، 8 ووامه، اوس 8 راته ولیکل شو، صحیح دی؟ نو څه رقم کولی شو چې قاعده واړوو، څه رقم کولی شو چې توان واړوو، هغه کولی شو چې په دې ځای کې تغییر او تبدیل پکښې کې راولو، مشکل خو نشته. ورپسې د دې څخه وروسته دغه ساحه چې ده دا د ټکسټ افیکټ په نامه باندې یادېږي، چې موږ تاسې غواړو چې پر دغه خط باندې یو افیکټ راولو، تغییر پکښې کې راولو. مثلا په رنګ کې څه رقم رنګ غواړې چې و دې خط ته ورکړې، په دې شکل باندې یا په دې شکل باندې یا په دې شکل باندې هم یې رنګ تغییر کوي او هم دا د خط د لیکلو ډول تغییر کوي، صحیح دی؟ مختلف ډولونه دي، یا مثلا په دې ځای کې کولی شئ چې دا ډولونه انتخاب کړئ، یا مثلا شادو ورکوئ. شادو څخه هدف سایه ده چې دغه هر تور یې وشاته مثلا سایه ولري. مثلا زه نه پوهېږم چې کومه دغه سایه شاید ډېره معلومه شي، صحیح دی؟ د هر تور څه دغه لاندې ساحه وینئ یوه، دا د هر تور دپاره سایه ده. خو د دې دپاره زه کولی شم چې مثلا زه ای ولیکم، مثال دا به انډرلاین کوو، مثلا زه راځم ای ولیکم، ای چې مې ولیکله په دې ځای کې دا ای چې مې ولیکله راځم دا ای غټوم، مثلا پر دې شکل باندې شول. اوس دغه ای سلیکټوم، راځم و دې ته مثلا راځم و شادو ته، په شادو کې مثلا دا وینئ دا دغه اول لاندې دا په اصطلاح باندې سایه ده یا هر شی چې دی. نو کولی شئ چې پر دې رقم باندې تغییر پکښې کې راولئ، بیرته یې خپل اصلي حالت ته راولئ، مثلا 12. ورپسې دا ساحه چې ده په دې ځای کې موږ تاسو کولی شو ټکسټ هایلایټ کړو. د ټکسټ هایلایټ څخه هدف دا دی چې مثلا تاسو ته دغه ډاکومنټ مثال یو چا ته استولی دی، په دې ډاکومنټ کې ښه د شادو به یې زه ځینې ایسته کړمه، صحیح شو؟ ته دغه ټکس یو چا درته راستولی دی، وایي ته په دې کې ځینې دا رقم شیان دي چې هغه د سره څخه یو ریویو غواړي، هغه راته نښاني یې کړه. مثال پر تا باندې د ډېر هوښیار سړي شک راځي، مثال صحیح دی؟ ته هغه ساحه سلیکټ یې، مثلا دا ساحه ده، صحیح دی؟ دا ورته دغه کوې هایلایټ یې ورته، چې په دې کې مثلا بیا د سره څخه فکر وکړه. دی کولی شي چې مثلا د دې هایلایټ څخه دی پوسټ چې کومه جمله باید زه څه رقم استعمال کړم.
دا هایلایټ موږ تاسې په دا ساده دغه کې په هارد شکل باندې ما قلمونه کوم چې لري قلم چې پکې شو هغه څخه هم استفاده کولی شو. ورپسې اوس یو شي ته چې ستاسو فکر وي هایلایټ چې دی دا بیا په کلیر فارمټینګ کې نه راځي په دې خاطر باندې چې هایلایټ موږ د ټکسټ ډول نه دی راوړی موږ فقط دغه کې نښاني مو کوي په اصطلاح باندې صحیح دی. نو که غواړو چې دا بیرته د منځه یوسو کنټرول زید وو چې انډو سي صحیح. ورپسې د دې څخه وروسته دا ساحه چې ده په دې ساحه کې موږ تاسو کولی شو چې فونټ ته کلر ورکړو. فونټ ته کلر دا معنی چې یعنې دا ساحه ټوله زه سلیکټوم راځم مثلا سور رنګ ورکوم یا مثلا راځم هر رنګ چې زموږ خوښ وي هغه رنګ مثلا دا رنګ نو کې ډېر معلومیږي دا رنګ ورکوم ښه داسې خاص دغه یې نشته خاص فرق یې نشته کولی شم چې دغه یو رنګ ورکړم یا مثلا دا رنګ ورکړم او یا سور یې در ټولو ښه معلومیږي. بله و چاپیږي په پرنټ کې. اوس مثلا دا زه راولم بیرته په دې ځای کې دا کلیر فارمټینګ یې وامه راځم مثلا دغه ساحه مې هایلایټ کړه دا هایلایټ شوله کنټرول پی چې زه پر وامه وینه دا چې دی دا پرنټ پریویو دی. پرنټ پریویو دا معنی چې تاسو مثلا دا ډاکومنټ چې تاسو پرنټ کړئ څه رقم درته ښکاري هر رقم چې مو ډاکومنټ جوړ کړي هغه رقم درته ښکاري په دې ځای کې په دې ځای کې کتلی شئ. ورپسې چې هایلایټ ته منځه یوسئ فقط کنټرول زید وایي کوم ښه د سیو څخه وروسته مثلا دا دغه دې هایلایټ کړې ده دا هایلایټ شوله مثلا دا کنټرول اس شو دا به راولم مثلا په دغه کې بیا مثلا په دې ځای کې بیا راسره سیو کړمه دا سیو شو. اوس که چیرې کنټرول زید وم ښه بیا هم دغه ته راځي دا یم هایلایټ بیرته کولی شم چې دغه ساحه سلیکټ کړمه دلته نو کلر ښه دا ساحه سلیکټ کړمه کولی شم چې بیرته خپل اصلي حالت ته یې راولم نو کلر ماسپر و صحیح دی. ورپسې د دې څخه وروسته بل اپشن چې دی دغه اپشن دا موږ تاسې د چیش لپاره استعمالوو دې ته بولیټ پاینټونه ویل کېږي. بولیټ پاینټونه هدف دا دی چې تاسې مثلا غواړئ چې خپل دا ډاکومنټ پر څو پاراګرافو باندې وویشئ مثلا دا مو یو پاراګراف دی مثال صحیح یا دا مثلا کولی شئ چې دا بل پاراګراف دی دغسې په ترتیب سره کولی شئ چې مثلا بل پاراګراف جوړ کړئ دا کولی شئ دا خو اسانه طریقه ده چې څنګه کېږي یعنی د هر لیک لپاره یا د هر پاراګراف لپاره موږ تاسې بولیټ پاینټ راچوو هر بولیټ پاینټ چې مو دلته په دې ځای کې خوښ وي هغه کولی شئ انتخاب یې کړئ مثلا دا یو بولیټ پاینټ دی صحیح دی. دا چې مثلا دا خط پوره سو دا ټکسټ پوره سو چې انټر ووایي دی بل بولیټ پاینټ خپله راولي. اوس ته وایه چې وایه زما دا رقم بولیټ پاینټ نه دی په کار زه غواړم چې مثلا په دې ځای کې دغه نوشته کړم مثال راځم بولیټ پاینټ ورکوم دا بولیټ پاینټ دی په دې ځای کې مثلا افغانستان نوشته کومه صحیح دی. ورپسې د افغانستان دا مثلا مثال درته وایم ټب وامه کندهار د افغانستان یو برخه ده او دا عینا دا رقم دی لکه موږ تاسې چې په کتابو کې اول فصل دی د اول فصل څخه لاندې مثلا دغه اول فصل دی بیا لاندې دغه اول فصل موضوعات دي. ورپسې مثلا پر دې باندې کلیک کوم مثلا کابل د افغانستان یو برخه ده صحیح دی. ورپسې مثلا فراه د افغانستان یو برخه ده ورپسې مثلا هرات د افغانستان یو برخه ده صحیح دی. اوس بیا زه غواړم چې د هرات برخې پسې تشریح کړم د هغه لپاره بیا ټاپ بټن وامه د شکل اړوي هرات مثلا کوم ولسوالي مثلا شینډنډ په نامه باندې دا هم شینډنډ په نامه باندې صحیح دی. یا بل هر ولسوالي چې کولی شي چې هغه ولسوالي ورکړي کوم چیرې ولسوالي نه وه دغه نه وه په کار چې بله ولسوالي ورکړي انټر وایي مثلا که راځئ و دې ځای ته د دې برخه ور واچوئ دا ور اچوئ که مو دا برخه نه وي خوښه کولی شي چې بیا انټر ووایي راسئ مثلا د افغانستان سره مثلا هند ور واچوئ مثلا ایران ور واچوئ فقط د انټر او د ټاب څخه موږ استفاده کوو. دا چې څه رقم جوړیږي اصلي ډول چې دی هغه موږ تاسې په ریفرنس کې وایو دا ټیبل اف کنټینټس که مو چیرې لیدلي چې دا موږ څه رقم جوړوو خو تاسې کولی شئ چې د دې لارې څخه هم استفاده ځینې وکړئ. بله
دا په دې خاطر باندې چې دا سور خط چې راځي سپیل یې غلط دی، دا سپیل یې هم غلط دی او دغه د شینډنډ په نامه باندې چې دغه دی د لغات دی دا د ورډ په ډکشنري کې نشته. دا چې څه رقم کولی شو دا سور خط ځنې لرې کړو دا باید اول ورډ ډکشنري ته ور واچوو وروسته بیا ځنې لرې کېږي او چې څه رقم ورډ ډکشنري ته ور لوېږي هغه وروسته وایو پکښې کې. د فکر نه پوهېږم چې په ویو کې دي که په ریویو کې دي خو یو دغه کې دا اپشن موجود دی. ورپسې د دې څخه پر دې باندې موږ کولی شو چې بولیټ پاینټونه انتخاب کړو یا هم کولی شئ چې پر دې شکل باندې بولیټ پاینټ انتخاب کړئ، مثلا اول دوهم دریم څلورم مثلا دیم کابل، ورپسې دوهم یې مثلا کندهار، ورپسې دریم یې مثلا هرات، ورپسې مثلا غواړئ چې د هرات برخې پسې تشریح کړئ بیا ټب وایه ای صحیح دی. د هرات برخه مثلا دیم بیرته هغه شینډنډ، ورپسې زه غواړم چې د شینډنډ څخه وروسته فقط هغه یوه ولسوالي پکښې کې تشریح کړم بیا انټر وامه راځم و څلورم ته. په څلورم کې مثلا د فراه په نامه باندې مثلا ولایت پنځم راځم او یا هم ټب وم د فراه یو برخه انتخابوم مثلا یو ولسوالي. کولی شئ چې د دې څخه استفاده وکړئ او یا هم کولی شئ چې د دې څخه استفاده وکړئ. دا بیا ملټي لیست دی. ملټي لیست عینا دغه رقم کار کوي لکه دا ما چوس دغه کې ما چوس کار وکړي. مثلا پر دې ځای باندې اول مثال دیم کابل انټر که چیرې ووایه دی ډایرکټ و دوهم ته ځي، مثلا دا هم هرات انټر وامه که چیرې ټب پسې وامه دی ملټي لیست ته ځي. دغه رقم په ترتیب سره تاسو مثلا کولی شئ چې د هرات برخې تشریح کړئ بیا د هغه د یوې ولسوالۍ یو کلی بیا د یو کلي یو برخه دا رقم کولی شئ چې ملټي لیول لیست جوړ کړئ چې څو لیوله یي. نو دا کولی شو چې په دې ځای کې هم انتخاب کړو او په دې ځای کې هم کولی شو چې استفاده ځنې وکړو. صحیح شو. ورپسې زه راځم مثلا رنډ وهمه دا خط مې لیکلی دی، زه غواړم چې دا خط د صفحې په کومه ساحه کې یا به په دې طرف کې په چپه طرف کې یا به مثلا په منځ کې راځي صحیح دی او یا به هم په راسته طرف کې راځي او یا به داسې کومه چې جسټیفای کوم به یا بیا منظمومه. مثلا په دې ځای کې زه جسټیفای پر وامه دی دغه لیکه ټولې لیکې د دغه ځای څخه شروع شوي دي صحیح دی او ټولې لیکې پر دغه ځای باندې ختمیږي بغیر د هغه لیکو څخه چې وختي ختمه شوي صحیح دی. نو دا تقریبا دا یو څه منظم کوي. یا کولی شئ چې جسټیفای لویه کوي په کښته شکل باندې جسټیفای کوي یا کولی شئ چې جسټیفای میډیم یې کوي او یا کولی شئ چې جسټیفای های کوي په لوړ معیار باندې دغه کوي. اوس که چیرې تاسو ورته متوجه شئ د لغاتوب ترمنځ فاصله هم ډېره شوله یوازې په دې خاطر باندې چې دلته په یوه نقطې باندې باید سره ختم شي او د یوې نقطې څخه باید شروع شي. تر دې ځایه پورې که چیرې څوک پوښتنه لري بیا کوي تر دغه ځایه پورې څوک پوښتنه لري تر دې ساحې پورې بله پښتو فارسي و انګلیسي و هره ژبه چې کولی شي چې د ټولو ژبو دپاره مثلا زه په دې ځای کې لیکمه دا یم مثلا احمد چې مې سلیکټ کړي دغه هر کار زه کولی شم چې پر اجرا یې کړم مثلا بولډ یې کړم ایټالیک یې کړم مثلا په دې ځای کې سایز ور غټ کړم په دې ځای کې سایز ور کوچنی کړم په دې ځای کې مثلا اپر کیس لور کیس خو دغه نه لري پښتو یې نه لري نو هغه نسم دغه کولی نسم انتخابولی کولی شم چې مثلا دا شکل ورکړم کولی شم چې مثلا هر شکل چې مې خوښ وي کولی شم چې هغه شکل ورکړم کولی شم چې پر دې رقم باندې کړم یعنی پښتو فارسي و دا دغه فرق نه کوي. بله پوښتنه خو نشته.